دا یو ډېر ښکلی سوال کړی دی. وایي تاسو حدیث ذکر کړی دی، موږ یو بیان کې اورېدلی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم چې څوک د شپې په خوب کې راپاسي او دا ذکر ووایي لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله. او بیا دی وایي چې اللهم اغفر لي، یا الله ما وبخه، یا دعا وغواړي الله ولا دعا قبلوي، او داسې اردام وکړو مونځ یې وکړو الله ولا مونځ قبلوي. سوال اوس دا دی چې دا به په دې ترتیب باندې لازم وي که نه مخکې وروستو کولی شي؟ ځکه چې حدیث کې ترتیب څه دی؟ مخکې دا ذکر دی، بیا پسې دعا غوښته دي یا اللهم اغفر لي ویل، بیا اودس سردام دی او بیا مونځ دی، د مونځ به الله قبلوي. دا ترتیب داسې دی که نه مخکې وروستو کولی شو؟ لکه سړی راپاڅېد اودس سردام یې وکړو. اول خو دا یاده کوي چې دا حدیث صحیح حدیث دی، په صحیح بخاري کې دی، د عباده بن صامت رضی الله عنه روایت دی، من تعار من الليل، چې څوک د شپې راپاڅېد. او بیا دا ورسره فایده یاده کوي چې د شپې چې راپاسي د خوب نه د دوه قسمه خلک دي. او دا حدیث د چا دپاره به دې ځانې پوه کړي. یو هغه دی چې راپاسي او بیا نه ویده کېږي، نو د هغه دپاره هغه اذکار دي، هغه د خوب نه د راپاسېدو اذکار موږ بیان کړي دي. لکه زه راپاسېدم 2 بجې 3 بجې، زما بیا اراده نشته ویده کېدو ته، دا مسله د هغه دپاره نه ده. یو هغه دی چې راپاسېدو او بیا ویده کېدو غواړي، نو دا مطلب د من تعار من الليل، څوک د شپې راپاسېد سترګې کولاو شو ولا اراده شته د خوب، نو دی به دا ذکر د دې لپاره مستحب دی چې وي، او ډېر کمال والا ذکر دی چې په دې پسې د الله نه څه غواړي الله یې درته درکوي. دا وظیفه ما بعضو کسانو ته خوري ده، خو مزې ولا نه ورکړي، ځکه چې زموږ داسې دا وظیفې ده مستند د شیطان انسان ته په زړه کې اچوي چې نه دا نه هغه بله، هغه 1000 پیري، هغه 1,00,000 پیري، هغه ماشین چې سره لاس کې ټکه 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 کې یا سره تسبیح یا هډوکي او باغې شمار کې د هغې مزه وي ځان لري. ولې لکه هغه هم دا سړی د عبادت په نیت کوي که نه، او دا هم عبادت دی. ولې هغه یو ده ته ښایسته ښکاري، دا ورته ګران ښکاري؟ ځکه چې شیطان هغه اسم بدعت دی، او بدعت خو مردود دی، ورته ته ګناهګارېږي، نو شیطان تا ته بدعت ښایسته کوي، خو هغه عمل درته نه ښایسته کوي کوم چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی. لکه اوس ته راشي ما پسې چې زما بچي نه کېږي څه وظیفه، زه راته یم ګوره که د شپې دې سترګې کولاو شوې که نه، دا ذکر به ووایې، بیا به د الله نه وغواړي چې یا الله ماله بچي راکړه. نو که ورپسې طاقت ته و اودس سردام وکړي 2 رکعته لمونځ وکړه، په دې مانځه کې هم د الله نه وغواړه. او دا ګرنټي درله زه نه در کوم، رسول صلی الله علیه وسلم وایي استجیب له، الله به د دعا قبلوي. څه خیال دې وظیفې باره کې یقیني ده که نه ده؟ یقیني دلیل په صحیح بخاري کې. نه جي موبایل به نن سبا ځان ته مخې ته نیولی، که د چا بچي نه کېږي 2 لاکه پیرې یا حیو یا قیوم وایي، 2 لاکه پیرې ورسره 2 ورځې روژه او بیا دا او بیا دا، بس دغه ویډیو به چلیږي او دا به یو توبل. ولې شیطان موږ دوکه کوي د دین په نوم. ځکه که اوس یو سړی موږ ته وایي چې د چا بچي نه کېږي والعیاذ بالله، هغه دې زنا وکړي، دا څوک مني؟ دا خو نه مني که نه، صفا ګناه ده. خو چې بچي نه کېږي 1 لاک پیرې دا ووایه، نو دا خو د عامي ته چې علم ورسره نشته، هغه ته خو دا دین ښکاري، نو بیا به یې مني که نه به یې مني. نو دا وظیفه ورسره یاده کړي، او دا ذکر به انشاءالله تاسو ته یاد وي. چا ته یاد دي؟ الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. ته یاد دي؟ والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله. ډېر اسان ذکر دی، ملاویږي په ډېر څه. اکثر ګوره زمونږ خوب کې سړی راپاسي، یعنې دی ته ته نه وي چې منډه ووه، منډه پکې شته یا راپاسه او دا کټ اوچت کا پشای کا، که دا پکې ویم هم به اسانه وی، ځکه چې ستا حاجتونه پوره کوي الله رب العزت. او نه دغه کټ کې او دغه طلایي کې شروع که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله. او بیا الله ته څه ووایه چې څه دې غواړي. نو که طاقت ته پکې پاسه او د سرداب وکړي 2 رکعته لمونځ وکړه، خبره دې ډېره مضبوطه شوه. او دا ضرور وایي ترتیب، نو حدیث کې خو دا ترتیب راغلی دی، او چې څومره په هغه طریقه عمل وکړي، کومه طریقه چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی، دا ډېره غوره ده. خو که څوک د دعا کې مخکې والی وروسته والی وکړي، هغه داسې یو سړی د راپاسېدو ذکر خو به ته په دغه ټایم کې، ذکر کې خو بله خبره نشته، صحیح شو. او دې پاسېدو او داسې سردامي وکړو، لکه دعا یې ونه غوښته او داسې سردامي وکړو، مونځ یې وکړو، او په مانځه کې بیا دعاګانې د الله نه وغوښتې، یا مونځ یې ختم کړو د هغې نه بعد یې دعاګانې وغوښتې، نو امید دی انشاءالله چې دله به الله رب العزت دعا قبلوي. ځکه چې دعا غوښته مقصد دی، که هغه ته د مانځه نه مخکې غواړي، که د مانځه په دوران کې غواړي،
او که د منځ نه باندې غواړي. او دغه داسې یو سوال د شیخ العلامه ابن باز رحمه الله نه هم شوی، هغه هم دغه جواب ورکړی چې غوره طریقه دا ده چې ته د حدیث په دې ترتیب باندې عمل وکړې، خو که داسې دې ونه کړو، دغه ذکر دې وکړو، بیا دې اودس چار دام وکړو، مونځ دې کوو د منځ په منځ کې یا د منځ نه بعد دعا غواړي، هم الله رب العزت یې قبلوي. نو په دې عمل کوئ او یاد یې کوئ او نوټ یې کوئ، ځکه چې ډېر فایدهمند ذکر دی. زما ستا فایده پکې ده، دنیا فایده هم ده، د آخرت هم ده. الله رب العزت دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي.